نوی کور نوی ژوند. ګلخانه چیرته تللی وې؟ د ولسوالۍ بازار ته تلل پاپا. وروسته له دې نه که خپله د کوم ضروري کار لرې کولی شې چې موټر کې لاړ شې، که نه نو د خلکو خوشو کارونو پسې نه شې کولی چې موټر د انګړ نه د باندې وباسې. ولې پاپا؟ ولې نه لري ګلخانه؟ سهار چې له خوبه پاسې تر ټک ماښامه د خلکو کارونو پسې ورکې، ټوله ورځ خوشې اخوا دېخوا ګرځې، نور نو نشم کولی چې دا بېځایه کارونه د وزغمم. پاپا زه هېڅ نه پوهېدل چې تاسو څه غوښتل، ما څه بېځایه کارونه کول؟ نور نو څه وکړي؟ هغه د ملا د کلکه تړلې او د شملې دپاره کمپاین کوي چې د ولسوالۍ شورا ته کامیابه شي. نو تاسو ولې په غوسه کېدل؟ ما خو څه بد کار نه کول. ګوره ګلخانه، ښه د غوږونه خلاص که، ته د کوز کلي د خان زوی په خپله خوښه هېڅ نشې کولی. کوم څوک چې زما خوښېږي هماغه ته به کمپاین کوي، هماغه ته به رایه اچوي. نه پاپا، زه دا کار نه کول. زما رایه زما حق، هر چا چې لیاقت درلودل او ښه کار کول هماغه ته رایه اچول. نو ته شرمېږې نه چې د یوې ښځې دپاره کمپاین کوې؟ که خلک در باندې خبر شي در پورې وبخاندي. پاپا ښځه او نر دواړه د کاندیدېدو حق لرل. زه رایه هغه چا ته ورکول چې د خلکو لپاره کار کول، دا مهم نه چې هغه ښځه که نارینه.